نه ملګرو په خیر. له تېرو څو ورځو چې د جنوبي پښتونخوا کم جنګي حالات دي، ریاست چې کومه لوبه روانه کړې ده، بیرته یې وسلوال خلک په بدلو نامو راپورته کړي دي زموږ نازولي په وزنې. ریاست د خپل ځان د بقا دپاره د وسایلو د لوټلو دپاره او د انټرنیشنل دنیا د مقاصدو دپاره چې کومه لوبه دلته روانه ده، په دې لوبه کې زموږ هغه تنکي ځوانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. چاته چې کورونه په تمه وه، چاته چې د چا په سر چې کورونه ولاړ وه، چاته چې میندې خویندې او خپلې ښځې په انتظار وې. زه خپله په دې شهیدانو کې یو د ترور زوی وي، زه په پاتا یم. حالات مو هم دومره نه دي کتلي، خو بیا هم دلته چې کومه په درنه روانه ده، شهیدان نیمای پراته دي. په بلیلي کسټم د زیارت چې کوم پرلت روان دی، د دې پرلت چې که څومره هم سیاسي ګوندونه په هلته ناست دي، ملګري ناست دي، ورکران ناست دي، او لویه خبره په دې کې دا ده چې د هغو شهیدانو خویندې میندې راوتلي دي، د خپلو شهیدانو تپوس کوي له هغه زوروره چې دا واک او اختیار په لاس دی، او څوک چې د دې زورورو په سرپرستۍ کې راځي، توپکان یې په لاس کې دي زموږ نازولي وزنې. د دې درنې په حمایت کې یو موږ، او د دې درنې چې کوم څلور نکات دي، د دوی چې کوم څلور مطالبې دي، په هغه د هغه څلور سره مطالبو زه ملاتړ کوم، او دا وطن د دې وطن د خلاصون لاره چې کومه ده، همدا سیاسي او تنظیمي خلک به یې راباسي. دا زموږ وطن دی، د دې وطن مالکان موږ یو. د دې وطن کې چې کوم د دې وطن مالکان خلک د مرغیو او د حیوانانو په حساب وزني، د دې حساب اخیستل دی، او د دې حساب هغه خلک اخلي څوک چې کام د ځان بولي. او دا سیاسي ګوندونه چې کوم دي، دا د کام چوکیداري پارټۍ دي، دوی د کام په هر سخته کې چې څرنګه دوی ولاړ دي، بیا خاص کر په دا اوس وخت کې چې کوم د دوی اتفاق د اتحاد دی، دا یو لوی خبره ده، دا یو لوی زیار دی، دا یو لوی توان دی چې دوی کړی دی، او موږ د دې هر څه په ملاتړ کې یو. زه په پاتیا یم، چې کله له پاتیا فارغ سو، یا هغه کورنۍ دردېدلې کورنۍ، تقریبا دا به د هر کور د تکلیف راز به هم دغه رنګ دی لکه زموږ د ترور په کور چې دی، چې بیخي څوک په هوش کې لا تر اوسه نه دي راغلي. میندې خویندې دا تکلیفونه نسي برداشت شوی. بیا په داسې وخت کې چې هغو اوس یوازې دا ارمان پاته دی چې موږ آخري دیدار نه وکړل. خلکو دومره دا زموږ نازولي خراب کړي وو چې د مخ د کتو یا نه و پرېښي. نو دا حالات، دا جنګ چې کوم دی، د دې جنګ مخنیوی چې کوم دی، دا په دا ولسونه موږ به یې پخپله کوو. او اوس چې کوم خلک لګیا دي په احتجاج دي، نو دا زه د یو سیاسي ورکر په حیث دا د خلاصون لاره بولم، او د دوی ملاتړ یم. مننه.